احمد مسعود تازه ژمنه او خپل تاکتیک یې هم بدل کړو. احمد مسعود ویلي دي زه به مې د خپلې ډلې تاکتیک او موخه بدله کړم. زه به له طالبانو سره په بل ډول جګړې ته مدګي نیسم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي موږ له طالبانو سره د پلاینې په اړه خبرې نه کوو. د خبرو میز ته دې د ډلې د راوستلو لپاره په چریکي جګړې ته دوام ورکړو. د افغانستان د جبهه مقاومت مشر احمد مسعود په پاریس کې په یوه مرکه کې ویلي چې د طالبانو لپاره د مشروعیت ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټاکنو ترسره کول دي، خو اوسمهال د دغه ډول اقدام امکان نشته. هغه په دوام ویل طالبان د خبرو اترو لپاره له هر ډول خبرو اترو ډډه کوي او یوازې له نړۍ او د افغانستان له خلکو غواړي چې دا ومني چې همدا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. د افغانستان جبهه مقاومت ډلې مسعود ته وفاداره ده او واک ته د طالبانو د راتګ پر ضد ده او د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې په پنجشیر کې اوسېږي. احمد مسعود ویلي چې له بهر څخه دغه ډلو څارنه کوي. ویل چې د افغانستان د مقاومت جبهه مجبوره شوې چې خپل تاکتیک بدل کړي ځکه چې نور د طالبانو پر وړاندې مخامخي جګړې توان نه لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.